د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو، شاید تاسو معلومات ولرئ چې په تڼیو ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونه مخکې راغلي دي. پاکستاني ځواکونه غواړي چې یو ځل بیا په افغان خاوره باندې تیری وکړي. مخکې راغلي دي د افغانستان په خاوره کې خپلې پوستې او خپل مهمات ځای په ځای کوي، خو بلې خواته زموږ تڼي ژڼې راوتلي دي، د خپلې خاورې ساتنه کوي. که څه هم دولتي ځواکونه دغې سیمې ته تللي دي او که نه، موږ نن ورځ تکل کړی دی چې دغه انځور تاسو ته راواخلو. بلې خواته زموږ د معلوماتو په اساس تڼي هم په خپل منځ کې دغه ولسوالي مشران سره راټولیږي. دوی څه پرېکړه کوي؟ دوی د خپلې خاورې څخه ساتنه کولی شي او که نه؟ او بلې خواته له حکومت څخه او بلې خواته په خلکو باندې څه غږ کوي؟ د دوی غوښتنې څه دي؟ موږ به دا هم او دې خواته به ورشو دغه ځای ته چې کوم ځای کې دغه پاکستان ځواکونه مخکې راغلي دي. څومره څخه اشغال کړې ده د افغانستان خاوره، او دوی چې مخکې راغلي موږ به دغه هر څه تاسو ته د تلویزیون په سکرین باندې وړاندې کوو. که څه هم موږ د دوی جغرافیه وکته، تقریبا 80 کیلومتره مسافه یوازې په تڼیو ولسوالۍ کې د پاکستان سره موږ لرو. دغه هغه خاوره ده چې زموږ ځواکونه دلته ځای په ځای دي او ډیورنډ کرښه باندې ورسره ځای په ځای شوي دي. که څه هم څو وخت مړه وړاندې په ځاځی ولسوالۍ کې پاکستان ځواکونه مخکې راغلي ول، خو زموږ میړني ولس ډېر شجاعت وکړ او د ټوپک په خوله یې ځواب ورکړ. خو دا ځل تڼي ځوانان هم راوتلي دي، د ټوپک په مرمۍ باندې ځواب ورکوي پاکستاني ځواکونو ته. موږ مخ پر وړاندې ځو، تاسو مې خپرونه تعقیبوئ. د خپرونې کوربه د تل په څېر زه عبدالرحمن اشنا یم او د کمرې تر شا زموږ زړور کمرامین جنت الله امین راسره ملګرتیا کوي. او دوستانو چې له یاده مو ونوځي، مدني فعالان هم زموږ سره په نننۍ خپرونه کې شتون لري. موږ مخ پر وړاندې ځو، تاسو مې خپرونه تعقیبوئ. درنو دوستانو، دغه هغه سیمه ده چې موږ اوس دلته راغلو. د تڼیو قومي مشران، مخور مشران ټول سره راټول شوي دي، په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د دوی پرېکړې څه دي، وروستۍ پرېکړه څه ده، او په خلکو نه څه غوښتنې لري، په خلکو باندې څه ډول غږ کوي. تاسو ملتیا کوئ، موږ مخ پر وړاندې ورځو. درنو دوستانو، همدا اوس راسره دلته یو بل قومي مشر ودرېدلی دی، خو هغه د ده په خبره باندې چې خپله په ساده ژبه باندې به خبرې کوو. زه به ډېر په معیاري ژبه باندې نه غږېږم دلته، هغه خپله خوستی لهجه باندې به زیاتې خبرې کوم. حاجي صاحب، ګل بادشاه همدا اوس راسره ولاړ دی. حاجي صاحب، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. تاسو ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. او په خیر چې تاسو دې منطقه ته راغلي یئ که نه. میږو دا تڼي دي، دا د تڼیو ولسوالي دو. په تڼۍ کې میږ د شمالي وزیرستان سره څه 72 کیلومتره پوله لري. دا پوله میږ چې د تڼۍ د کوم سوتلې دو، په داسې وخت کې هم سوتلې وه چې میږ پلارې نیکې به یو کړی تفاق لري، سړه مړی به په بټه پورې تړلې وه. د خپلو خاورې، د خپل وطن نه یې داسې دفاع کړې وه که نه چې په دا کې نه خرجای ګرځېدای شو، نه پنجپای کې ګرځېدای شو، نه کیم د بل ولایت سړی که ګرځېدای شي. خو اوس دا اوسنی حکومت چې روغی، یا دا اوسنی مشرون سپنګیري چې روغلل که نه، میږ وایم یې میږ خپل دولت دی چې مقصد یې چا سره کلاشینکوف یا غټه ساله د خپل یو خاورې دفاع کو، بیا دا ورته وایي چې ته څه کې که نه. یې میږ خاوره ته د پاکستان پوځ ورمخته شوی دی، دا خپله خاوره پستې جوړوي. هغه کلي چې د څونځې په نوم وي، هغه کلي چې د وچو پنګه په نوم دي، یا مقصد یې د ناورلود دي، دا ټول کلي نه کا ډېر بور شوې، راوښتل یې.
دا دولت نه موږ دا غوښتنه کوي چې موږ د تڼۍ ځوانونو ته د تڼۍ ژڼکۍ ته اجازه ورکړو چې موږ خپله قرباني ورکړي موږ خپله خوره چاته ورنکړي. دی څومره مخکې راغلی دي؟ دی یې داسې وښیه چې اندازن 2 کیلومتره 3 کیلومتره هغه خوره هغه کلي هغه منطقه موږ ورپوته دو چې حکیمه موږ د تاریخ نه پلور نیکه خوړلې دو منځکې کرینه هر څومپال یې ورپوته شول دی مخکې یې نه تېر. دولتي چارواکي کله راغلي لیدنې کړي دي؟ دولتي چارواکي راشي په 3 کیلومتره اوله ودرېږي مخکې نه ورتېرېږي دغې ځینه جی پی ایس ونسي ولاکه یا یې نقشه وي یا جی پی ایس وي فکر ده یا ډوره ورغوښتی شي چې خپل کنډو سرخطه وروړي پاکستانه ویلوړ وي موږ چې روشي په دا بدیادي کې ویلوړ وي خپله خوره خپل هغه ته نشي ایسه تاسو ځوانان آماده دي چې د خپلې خاورې دفاع وکړي؟ موږ تڼۍ ولسوالي د تاریخ نه وکسا امنیتي ولسوالۍ د خوست په ولایت کې دا امنیت نه پولیس نیولی دی نه اردو نیولی دی نه امنیت نیولی دی دا تڼۍ ځوانون دي چې د تڼۍ د ولسوالۍ امنیت یې تر نن تاریخه پورې نیولی دی نه دښمن که پرې کړی دی نه مخالف سړی پرې کړی دی تر یې نن وخت پورې اجازه نه ده ورکړې تڼۍ ولسوالۍ خپل نور قومونه خوستي قومونه در سره ولاړ دي څه فکر کوي که به دوی غږ وکړي دوی به راشي دلته په یو غږ د افغانستان خلک دومره بې ماته خلک نه دي چې د افغانستان په خو ورانې جنګ وي په کوم دي کې ډاز وشي د خوست ولایت د خوست ځوانون که ازرادون وي که خستول وي که لکان وي که ګرباز وي د خوره ته به وچ په ډیل په بیروغدو نڅاوي خپله خوره دفاع کوي. ډېره مننه صاحب چې موږ سره مهرباني. درنو دوستانو تاسو دغه ولیدل چې زموږ د تڼۍ ولسوالۍ مخور مشران سره راټول شوي دي د دوی وروستۍ پرېکړه څه وه په همدې مورز د محترم حاجي صاحب نوروز وصولي چې دلته قومي مشر دی او په دغه ځای کې ډېر مهم کلیدي رول لوبوي د ده سره یو څو خبرې کوي. صاحب ستړی مشه. مننه قربان مو شم چې تاسو تشریف راوړی دی ستونزه مو کړې ده. د تڼۍ یو قوم خو په ستره کې یو قوم دی او بیا په داخل کې دا 4 قومه دی. تېره ورځ د اورژلي په کلي کې داسې تصمیم ونیولی شو چې په اورژله کې چې د تڼۍ 4 قومونه به کېنو موږ به یو اتحاد یو اتفاق یوه داسې لاره چې د خلاصون لاره وي سمه لاره وي او د کلي د قوم د ساتر او د پردې لاره وي او د وطن د سرحد د ساتلو لاره وي. نو نن ورځ چې نن چهارشنبه ده او د تڼیو 4 قومونه راغلي دي دلته دغه د سورکوټ په ساحه کې سره غونډ شول مرکه شول او تصمیم په دې باندې ونیولی شو چې تڼۍ بیا 15 ټالې لري او یوه ټاله د تڼیو د درګي کلی دی 4 ټالې په غره کې دي دا به په هره ټاله باندې اربکي وبوسي 100 نفره 200 نفره 1500 نفره هر څومره چې ضرورت و دا به وباسي د سرحد د ساتلو لپاره د متجاوزینو د ځواب لپاره به دا دفاع کوي او قوم به د هغوی اشا ابتا همکاري او کومک ورسره کوي. صاحب لکه څه ډول تاسو یادونه کوئ چې موږ خپل اربکي وباسو هلته د خپلې خاورې ساتنه کوو دغه اربکیو ته خو وسله هم پکارېږي ډوډۍ پکارېږي نور اکمالات پکارېږي د دې لپاره خپلې پیسې اچوئ که څه پلان لرئ؟ که د اربکیو سره داسې یو چا کومک وکړو یو څوک پیدا شولو خدایي خدمتګارانو کومک یې وکړو همکاري یې وکړه د خاورې د وطن لپاره ډېره لا موږ ورته خوشحال که نه قوم هر څه په ځان قبلوي هم به سلا ورته برابروي هم به یې عشا عبتا او نوره قربانۍ ته به قام آماده دولتي چارواکو دلته ګډون نه در سره وکړ کومې داسې خاص ژمنې نشته دوی؟ د قبایلو سرحداتو مامورین راغلي وو هغه خبرې وکړې ملاتړ یې اصولي ملاتړ یې وکړو او د خپلې خاورې د وطن د ساتلو فرضیه یې وښودله چې دا باید هر افغان وظیفه ده هر څه کې باید وکړي او دا دفاع په دې لاره کې د موږ دفاع یې وستایله مشروع دفاع یې وستایله چې موږ همکار یو کومک کوو کوم چې لازم دي اصول دي هغه موږ همکاري در سره کوو نور چارواکي نه دي راغلي امنیت لپاره راغلي دي ولسوالۍ پولیس ملیس دا خلک موجود دي هغه په مسایلو کې مداخله نه ده لرلې. ډېره مننه خوشحاله دوستانو دغه د اورژلې
سرحد سیمه ده چې موږ دلته راغلو، دلته په دغه سرحد کې قرار لرو. د دغې سیمې اوسیدونکی چې دلته کور لري د ده سره یو څو خبرې کوو. سړی مشي خپل نوم دې ووایه. خپل نوم شاروخ خان. شاروخ خانه، دغه سیمې په مورد راته ووایه، دغه پاکستاني ځواکونه دلته کوم ځای کې سرحد جوړوي، دوی مخکې راغلي دي، لږ د معلومات راکړه. دغه خو یسر غولي دي، دغه مخته په لږ مخته غونډې څوکۍ جوړه کړې وې، خو په دا ژی ځای راوند دي، خو په ځکه کې ستونزې کلای و په هغه نه پوس رغلل ستونزې کلای یو کل مخته تر شوی دی چې دی لور دی خپل کلی دا شړلای دی یې دې ژی نه په دا ژی نه پرته دي چې برغه ته ورسېدل بالاخره لوړه ته. پاکستاني ځواکونه خو دلته مخکې نه راځي، د هغې تاسو سره خبرې نه کوي دلته؟ نه، موږ سره خبره نه دي کړې. په یوه ځای کې سره وکړې، موږ مشروم ورغله، په اوله ځینې ورته ووایې، هغه موږ براګه لیټه ورته وایي، هغه یوه منیجر ورته ووایي چې موږ د بېلاس ورځې پرام هغه روکوي نه را په دانه موږ ولڅي. د پاکستان منیجر راغلی و، پوځي منیجر یې راغلی و، بیا ورته دا خبره ورته وکړه چې د بېلاس ورځې پرام اولاد روکه. موږ په کېټه کا داس کړي دي چې نیم ولیدي نیم دلی دي. موږ په یوه ځای کې په ازغي کې ځي ورته پرېښی د لیارو مته پرېښي چې دوله وخت تېرې کېدل لکه وزه نه وزه. دغه لیدونکي چې لږ ستا په خبرو په مطلب باندې پوه شي، یو کلی دی د افغانستان ای خواته دی، د صدیق په نوم نومیږي که نه؟ نو پاکستان منیجر راغی، ورته وویل چې موږ دروازه درته ږدو، په دروازه باندې دی په یې خوا راکت. هغه دا خو د افغانستان په نوم کلی پرېد. د افغانیان کې پراته دي، هغه کلي کې پاکستانیان دي که افغانیان دي؟ هغه هېڅ پاکستانیان دي، افغانیان خو مخته شړل دي. هلته پاکستانیان پراته دي، هغه یې خواته یا پاکستانیان. دغه صدیق کلی دی چا دی؟ صدیق کلی دی او هغه دی تڼۍ دی. صدیق کلی دی. اوس پاکستان منیجر وویل چې موږ دروازه درته ږدو، تاسو راکت چې تاسو ولاړسئ موږ دغه هغه نه کړي، د منیجر دا خبره کوي. اوس دلته څه پوستې جوړوي، څه کوي دغه سیمه کې؟ دا پستې جوړوي، څیرینه وایي، بولډیزر ورسره دي، کچر ورسره دي، کاروبار یې دغه چې پرته راوند دی. ځواکونه درته راځي، افغان ځواکونه کله راغلي، تاسو سره خبرې کړې دلته؟ موږ سره خبره وکړې په دغه ځینې، موږ خلکو سره خبره وکړې په موضوع پوه نه شم چې دی څه سره و آخري فیصله. کله نه کله خو ډزې نه کوي دغه؟ نه ډزه مازې بیا نه دي کولی. تاسو دوی په منځ کې خو شخړه نه راځي مثلا په څه مسایلو باندې؟ دغه په زیرن وخت کې شته نه، او په اخر کې نه څه پته لګي. په زیرن وخت کې هېڅ نه دي کړي. دغه دوه کلي خو هلته بند پاتې شوي دي. دوه کلي نه خو دی په ستر واسطې دی پوس پر تېر شول. تاسو قومي مشران خبر کړي دي ورسره په جریان کې د خپلو مشرانو سره؟ موږ مشران خبر په وچو چې خبر یې په وچو، بیا په خبر کې ورته ووایو چې د 12 ورځې پوره موږ راغلي، د نه پاسته موږ ځي و د یې بولډیزر کاروبار یې شریک کړی دی، راوندي په دغه ژی دغه ځای راوندي اخري پیره. د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو، دا هغه سیمه ده چې د پاکستان ځواکونه دلته راغلي دي او په دغه ځای کې خپلې پوستې ځای په ځای کړي دي، هم چپ اړخ ته هم ښي اړخ ته دوی خپلې پوستې ځای په ځای کړي دي. بلې خواته دغه لاندې کوم کورونه چې ښکاري، دغه د صدیق کلي په نوم کلی دی چې دلته زموږ د خوست ځوانان او بلې خواته زموږ د خوست کډوال دلته شتون لري او د خپل ژوند شپې او ورځې تېروي. خو د خلکو په وینا باندې چې اوس پاکستاني ځواکونه خپلې کچرې خپل آسان ورسره دي او خپل دلته پوستې ځای په ځای کوي. تاسو لکه څه ډول چې په ویډیو او په کلیپونو کې هم راسره ګورئ. خو بلې خواته د دغې سیمې ځینې ځوانان راغلي دي، دوی ته د ټوپک په شپیلۍ ځواب ورکوي او دوی دلته په مورچو کې هم ناست دي. موږ به دوی ته هم ورشو او د دوی سره به خبرې اترې وکړو. که څه هم د زه چې کوم ځای کې قرار لرم، دا هم د دوی په وینا باندې چې د پاکستان ساحه ده، د پاکستان ځای ده. لی خواته هم داسې انداختونه هم ترسره کیږي، خو د پاکستان خپله ساحه ده. زموږ کمرامین هم زوم کړ خو ډېر یو څه لرې ښکاري او زموږ کمرامین په دې هڅه کې دی چې تر څو دغه ځای زوم کړي، خو پاکستان دلته نه پوهېږي چې څه دي. خپل انداختونه کوي، د غټو وسلو انداختونه په خپله ساحه کې کوي، خو البته دغه د پاکستان ساحه ده. بلې خواته د دوی کوم پوځیان چې راغلي کوم ځای کې پوستې ځای په ځای کوي، تاسو وګورئ چې دوی اوس خپله لګیا دي هغه ځای کې پوستې ځای په ځای کوي او دغه سړک هم دغسې پاس ورجګ شوی دی. هلته ځینې پوځیان ناست ول،
موږ یې هم په دربانو کې ننداره کړو او د دوی مشترکه ګزمه په دغه خوا باندې روانه وه او پیاده روانه وه. همغه سړک هم د دوی پوستې ته اوس نوی ور جوړ شوی دی او په دغه لار باندې ځي پاکستاني ځواکونه هلته پوستې ځای په ځای کوي. که څه هم دلته د افغان پوستې هم تر سترګو کېږي چې د دوی سره په یو څو مترو کې ښکاري او د دوی په افغان ځواکونو او بلې خواته پاکستاني ځواکونو پوستې سره مخامخ دي، خو پاکستاني ځواکونه خپله نوې پوستې ځای په ځای کوي او د لاندې کورونه او دغه غار سیمه د پخوا وخت کې او همداشان اوس وخت کې زموږ د خوستیو ځوانانو دلته د ژوند شپې او ورځې تېرولې او همدلته اوس قرار هم لري. د ځینو کسانو سره مو هم خبرې وکړې چې تاسو راسره ولیدل په کلیفو کې دوی بیچارهګان خپل ځانونه برابر کړي ول چې تر څو د دغه څخه پرېږدي او د دوی دغه ویره لرله چې خامخا پاکستاني ځواکونه پر موږ باندې برید وکړي یا افغان ځواکونه او پاکستاني ځواکونو په خپل منځ کې شخړه راځي په شاید موږ ته کوم مشکل جوړ شي. نو دوستانو تاسو مې مالتیا کوئ موږ د ځینو کسانو سره دلته خبرې اترې لرو چې اربکي دي او دغه سیمې ته خپله راوتلي دي زموږ مېړني خوستي ژڼې چې دغه خپل سرحد په خپله باندې ساتي. تاسو مې مالتیا کوئ. درنو دوستانو که څه هم دلته شړکنده باران په دغه دې خواته غرو باندې رابند شوی دی او باران راغی، باران هم دی دوستانو، او بلې خواته د ماسپښین وخت کې موږ هم ډوډۍ نه ده خوړلې، لاسو کې لږ لږ وچه ډوډۍ مو پیدا کړې ده. هغه ځای کې په سنګر کې ځینې ځوانان ناست دي، خو د لاندې کسانو سره مو چې خبره وکړه ډېر په مشکلاتو سره راوختو. دا هغه ځوانان دي وایي چې د پاکستان څخه دغه خپلې مورچې نیولې دي او دغه سنګر کې ځای په ځای شوي دي. نو دوستانو موږ اوس ور پورته شو، که څه هم د بوټو چپړه کې مو پرې شوې او د زموږ کمرامین خو بوټان ټول پرې شوي دي، دومره لوړ غره باندې راختلي یو. نو دغه دوه ځوانان به ناست او د دوی سره به هم خبرې وکړو چې مورچه کې ناست دي سنګر کې. ستړی مه شئ. ستړی مه شئ. السلام علیکم. ستړی مه شئ. نوم دې څه دی؟ نوم مې نصرالله غورځنګ دی. په درګي کې اوسېږم. دلته هغه داوطلب اربکی یم. دلته راغلی یم دغې سر ته چې موږ راوختو. دغه سر کې پوځیانو څنګه چې موږ ولیدو، موږ کسان یې ولیدو دوی کوږ شول. هغه مورچې شاید تاسو په کمره کې ورکړې وي، هغه مورچې موږ ته راپاتې شي. موږ دلته راوختو، دوی وتښتېدل د دې ځایه. اول دلته ولاړ ول، دغه مورچه دوی جوړه کړې ده؟ دغه مورچه هم دوی جوړه ده. یې خواته مورچې هم جوړې دي، مخکې نور هم جوړې دي، پورې مخامخ هم لیدای شي، لاندې هم لیدای شي چې دوی کار کړی دی او مورچې جوړوي او جوړې دي. ستړی مه شئ وروره، بیا یو ځل نوم دې راته ووایه. ډېره مننه اشنا صاحب. نوم مې اصغر جرمل دی، د پېرخه د تڼیو د سورکوټو کلي اوسېدونکی یم. اوس دلته راغلی یم. دغه پوستې چې تاسو ګورئ پاکستاني ځواکونو تېره شپه جوړې کړې وې، دوی د شپې په منځ کې ورځینې تللي دي. اوس موږ راغلو، په دې کې موږ دغه مورچه مو اوس موږ ونیولې. که دوی راځي موږ به انشاءالله د سر په کې مو دوی ترې ایسته کوو. دغه څومره وخت کېږي تاسو دغه ساحې ته راغلي یې؟ دغه ساحې ته خو چې موږ راغلو تقریبا دغه 8 بجې 8:30 9 بجې ټایم و. دلته چې راورسېدو دوی له دې ځایه کوز شوي دي. هغه د موږ په لیدو سره کوز شوي، ځکه نوې مورچې جوړې کړي دي. مورچې نه داسې لیدل کېږي چې دوی په همدا شیبه کوز شوي دي. څومره کسان دلته تاسو لرئ چې دغه ځای ته راپورته شوي یې؟ دغه ځای کې خو ډېر کسان دي. ځینې یې خواته دي، موږ داوطلب راغلي، پوره شمېر راته معلوم نه دی، خو ډېر کسان دي. څومره آماده دي ستاسو ځوانان، څومره لیواله دي که چېرته پاکستاني ځواکونه مخکې راځي دوی به د خپل د سر د وینې په قیمت باندې دوی ته اجازه ورنکړي چې مخکې راشي؟ دا خو ځوانان داوطلب دلته راځي، لکه موږ راغلي، نور ملګري راغلي دي. دا خو خاوره ده، څوک چې په خاوره باندې غیرت ونه کړي، په خاوره باندې ځان شهید نه کړي، هغې شاید مرګ هم خطا شي، مرتد تېر شي د دنیا نه. دا د عالمانو مسله ده، موږ اورېدلې ده چې څوک چې د خاورې په ناموس باندې غیرت ونه کړي، دفاع یې ونه کړي، هغه مرګ خطا دی، هغه مرتد شي د دنیا نه. موږ آماده یو د خپل وینې په قربانۍ سره به د ټولې مورچې ساتو تر اخره به دلته وو. پاکستان ځواکونه څومره مخکې راغلي دي؟ پاکستان ځواکونه هغه کومه کرښه دلته چې موږ هغه تڼي خلک اوسېږي، تڼۍ کوم د خوست مربوط شي دي، هغه تقریبا 3 کیلومتره لاندې پاتې دي. د څونځي کلی دی، هلته د صدیق میله ده، هغه یې ړنګې کړې، هغې نه کورونه ونیول، هغه یې وتښتول، هغه یې مخکې په توپونو 1 کال مخکې 2 کاله مخکې وویشتل. اوس راغلي دي دې ځای ته. که چېرته موږ دفاع ونه کړو د دې ځایونو، هغه ځایونه خو څه کوي چې مخکې لاندې رانه نیولي دي. دا کوزه څومره د ورژلې کلی چې دی، دغې ته به سبا وایي چې تاسو لاړ شئ دلته موږ خپلې پوستې جوړوو، عکس العمل نه کوي.
له ده څخه به هم یو څو پوښتنې وکړو ټوپک خو ډېر زیاتې چې مرمۍ نشته فکر کوم هغه کمربند نه دی راوړی ولا کمربند خو مې نه دی راوړی فلخل دغه اویا ډزونه وي انشاءالله دا چې سره ختموو یو څه به سره کوو کسان زیات راغلي که کم دي دوهم نه مننه کسان خو ډېر شمېر دي خو کسانو ته نورو کسانو ته هم ضرورت دی په ټولو خوستیو ولسونو باندې د غږ کوم چې همدغه د ننګ وخت دی چې په بسترو کې مرو د بسترو د مرګ نه همدغه مرګ سر ولې بهتر دی همدغه مرګ د شهادت مرګ دی که خاوره ګټو غازیان کیږو او که پرې کیږو شهیدان کیږو دغه ستاسو ځوانان څومره لیواله دي خاص ډول خصوصي ځوانان څومره لیواله دي چې د خپلې خاورې نه د سر په بیه دفاع ځوانان انشاءالله چې کومه ورځ په دوی باندې غږ کېږي د سر په قیمت دوی اماده دي چې دغه سیمه له دغو تورمخو ځواکونو څخه ونیسي ډېره زیاته مننه دوستانو تاسو اوس موږ ګورئ چې دغه ځای کې باران هم شروع کېږي شدید باران به وي یو ځنګل دی داسې یو سهار د تلویزیون په سکرین باندې راسره کور کوي دغه لاندې په پاکستاني ځواکونه ځای په ځای دي دوستانو موږ داسې حرکت کوو مخ پر وړاندې ځو تاسو ملتیا کوئ درنو دوستانو دلته دغه ځای کې چې د افغانستان خاوره ده او زموږ دغه لاره ده او په دغه باندې دلته زموږ د تڼیو ځوانان راوتلي سپین ږیري راوتلي او خپلې مورچې ځای په ځای کړي دي لکه څه ډول مخکې خبرو کې مې یادونه وکړه چې دوی د خپل د ټوپک په شپیلۍ باندې ځواب ورکوي مورچې سنګر کې ناست دي خو د دغه ځای مشر دلته چې اوس په برحاله اوسېدلی او د سره یو څه خبرې کوو ستړی مه شئ صاحب نوم دې راته ووایي ژوندی د وجې نه تېر شي تاسو ستړی مه شئ ډېره مننه ای صاحب دغه مورچه مو ولې نیولې ده دلته مورچه هم داسې نیولې دو چې دغه پاکستان حکومت نه ورغلی نو وکولا به کېږي موږ چې دې خلک سره بدي وکړه موږ بري دغه چیز دی ده ملک می نه پاکستان حکومت پر یه ده می نه وزیرستان کو مینر پر یه خدا نه وکولا بدی می وکړه را دولت میړان به سره وژل می سرخه دم را لري چې میخ ته د سپونګیری د خولې د بچای د خولې میګه سرخه اٹک دی اټک خدای خو در سره منو خو دلته که وکتل شي دغه تاسو هلته کورونه جوړ شوي هغه خلک راکډوال شول اوس وخت کې یه دغه دولس که ستر کړی د شپېته کېرینه دي دنه به کم دي 10 کېرینه دي دا کډوال شول دا کې وطن کې کارډ به دار کډوالې شوې مجبور شو چې دولت تر ته پی واخلو شه می خو مینا چې کیمی نن سبا مسکینی غریبونی کومک سره وکړه په دغه کې دا ته میګ د ولس مختی دا خپل سرحد ته به میګ دونر سوي ته اوس مثلا آماده یې چې د خپله وینه په خپله خاوره قربان کړي بالکل بالکل دغه شهادت کې صداقت اصلي شهادت دغه دی هیڅ شهادت نه چې د خپله خو شهادت ورکړي شهادت دغه دی دوستانو دغه تاسو اوس موږ چې ګورئ دغه د پاکستان پوځونه هم دلته راځي او دلته یې ځای په ځای باندې مورچې هم جوړه کړې هغه خوستی لنډی هم ذهن ته راځي وایي وړکیه مورچه کې دغه ګورک شو فکر کم په کارور یې کړې مینا شاید همدغسې وي دوستانو خو لنډیو کې پوره تکړه نه یم دغه ساحه تاسو راسره ګورئ پاکستان ځواکونو نوې مورچه جوړه کړې ده دغه د دوی ځای دی د خلکو په وینا باندې چې د شپې راځي دلته کمین نیسي سنګر نیسي او دغه لاندې کورونه وګورئ دغه اوس هم کډوال شتون لري زموږ خوستي کډوال دلته شته او په دغه ځای کې د خپل ژوند او شپې ورځې سبا کوي کنې بله خوا ته زموږ غواګانې وزې میږې دا خو دې خوا ته په دغه کې تاویږي راتاویږي خو دغه ځای تاسو ګورئ چې اوس نوې جوړه شوې ده او دغه ځایونه اوس ګرولي دي تاسو خپله ګورئ د تلویزیون په سکرین باندې چې دغه هغه ساحه ده چې د پاکستانیو ځواکونو دلته راځي د شپې وخت کمین نسي هڅه مو وکړه چې تر څو د دوی کسانو سره هم په همدې مورد باندې خبرې وکړو خو دوی هم پوځیان دي دلته راغلي دي دومره صلاحیت واک نه لري چې تر څو د رسنۍ سره خبرې وکړي نو دوستانو دغه هغه ساحه ده چې تاسو د تلویزیون په سکرین باندې ګورئ چې لاندې زموږ خوستي کورونه لا هم شتون لري او همداشان د دغه ځای څخه ځي مجبوره دي چې بل ځای ته کډ وکړي دوی په یېره کې دي او د دې ځای څخه به کډوال کېږي خو پوستی تاسو راسره ګورئ دا د دوی سنګریزه مورچه ده درنو دوستانو دغه آی صاحب راسره ودرېدلی دی خو فکر کوم په خوا باندې وزیر دی او دغه دلته مخکې پروت وی او که اوس راغلی او خپل نوم دې راته ووایي زه پخپله عرف خان نمیږه و د کژمه داخل د میږدي چکیم دی و زوړه مو نمیږي دغه اوسېدونکی یم میږ د چکیواندو پاوز روغه میږ عام څه شی ما سره کړل بس ونه سول شته ونه ځواب شته ونه دهشتګرد شته دلته کې نه جنګیالي شته ایستاني سره مثال که د خبریالانو وي لوړ دي دا هر څه شی په خپله ویني که نه چې که یو دهشتګر وي وده وي یا یوه مورچه وي د دهشتګر وده وي ځواکونه چې د اوس ډزې کوي په خپله ساحه کې دغه چی شي غږ دي اورېدلي دلته څوک دي دا سوله بلاکېرونه ورانوي انیس د وینې څوک پراته دي دغه په دا کې هېڅ څه نشته په دا کې اوړه ایسې وګره سه ویشتلي دي
وړه وړکي بل بچې ویشتي دي تر سره یې ویشتي دي څوک پراته دي د کورو کې وزیر په دغه وزیر دي دوستانو لکه مخکې خبره کوم یادونه په وکړه دغه یو غا نشته دهشتګر نشته په دغه یو طالب نشته په دغه هیڅ نشته دا خاص چې کومه د وړه وړکي بل بچ دا ویشتلي دي چې کومه دوی سولا پرته دي بس غمو د مشه خاطو کېرنا تمام یې سپارې کې ډېر یو څه سولا وکنه د گیز یې علیګي ختم شه او یې د انشکان دلار غولای دی د میژه لکه میژ د اندوله تنه شروع وشته دا غوندو خلک نه شروع وشته بس دا یې من کړی دی چې افغانستان ساحې ته وړه دوی مونږ نه پرېږدي بس نه د ولې پرېږدي ونه دي دې پرېږدي دا چې کومه دوی یې شه دل کې دا ملک توسه نه دی د افغانستان درته وایي چې ستاسو نه دی دا د توسه کومه د بالکل تاسو څه ورته وایي ځواب چی دی میش خو چې کومه د بخلی خلک میش به تعلیم خلک میش کومه کمزوري خلک میش خلش خلک میش خو چې کوم مخکینای ملک و ژاګر و د شو کیس بس شهر و د بوز بس شهر و دغه ختم کړي آیا مړک چې مړی کوي بس پنه بعد میش خو لکه اسه مول پدې شوی میش چې ژغ نه وری میش چې ژغ کوي و ذکر و دنه شي چې وشاته وير پرو خو دی چې دا څه سره ترې دنده نمونه خبرې مش سره شي په یک وځي کې مشر څوک نوم یې شو نوم یې غاو قدر خان قدر خان او چا مړ کچیر ته او کیزوش پمیرم شاکه حکومت اوس دلته څومره کډوال تاسو پراته یې دغه خپله ساحه کې یاره تقریبا زه داسې یم چې تقریبا لکه بر سپلګین پرې تر ځونه علاقې پرې په دا ملک داسې یم چې 2.5 کاډې پرې دي ان شاء الله د افغانستان خاوره کې پراته یې که د پاکستان نه مش د افغانستان په خوره کې د افغانستان خاوره کې په دغه په نه وخت دغه اوس ته چې ولاړې دا په کوم ځای کې ولاړې دا زه تقریبا لکه د پاکستان د حکومت په کرشه یش کنه میش دا ډرن کرشه نه راش کی ماتو اته پنځه کرشه ساکی دا پټکتو دولتانه اوس افغانستان ځای کې ولاړې برخانه کنه زایس بالکل چې کی ماتو په ان لکه د دې په ژبه په بونډي ولاړ دوی په ژبه چې بونډري ده کنه په خپله ژبه چې موږ افغانستان پښتون غونډه وبد شي دوستانو چې زموږ سره په نننۍ خپرونه کې دوی ملا وتړله او تر دې ځایه پورې موږ د دوی په مالتیا باندې یو ځای سره راغلي یو دغه ژڼې به څوک وي دغه ځوانان به څوک وي یو محمد الله ګران مدني فعال او بلې خواته د خوست شبابانو یا د ځوانې ډلې مشر لي چې په غاړه باندې لري او زموږ سره په نننۍ خپرونه کې راسره دی او موږ سره یې دغه ښه وګڼله چې نننۍ خپرونه کې دی راسره برخه واخلي او تر دغې سرحده پر راشي که څه هم وطني مینه د ده یو ځانګړې جذبه ده که ووایم موږ لار کې روان وو او د ملي اردو عسکرو چیک پاین اچولی و زما لپاره جالبه دغه نننۍ خپرونه کې نو د ملي اردو عسکرو هم چې زموږ موټر ولیدو چې درې رنګه بیرغو باندې جوړ دی دوی په خپل سر باندې د مرمۍ فایر وکړ او سلامي هم وویله نو زما لپاره جالبه دغه نن ورځ کې شباب راسره دی او ګلستان شباب چې نننۍ خپرونه کې موږ سره ګډون وکړ راسره و او بلې خواته محمد الله ګران مدني فعال دواړه راسره تاسو دواړه ستړي مه شئ او هرکلی په دې درته وایم چې ټول یو ځای مشترک په دغه نهار او ورځ کې او تر دې ځایه راغلو خیر اوسې اشنا صاحب ژوندی اوسې اول خو تاسو نه ډېره مننه کوو قربانۍ کوو چې تاسو په دې حالاتو کې د لوړو غرو ته راغلی د وطني مینې احساس په خاطر د تڼۍ یا د خپلو خوستمېشتو دغه یو د تیري غږ مو ټولو خوستمېشتو ته وړاندې کړ قربان اوسم شباب ستړي مه شئ جنتي تاسو ستړی مه شئ ډېره مننه ډېر د مو دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې تو سره کم ځوانان او د همداسې نره ملګري چې موږ سره په دغه لاره کې شرکت وکړه دغه نه ډېره مننه تاسو نه هم ډېره مننه کمرمن صاحب نه هم ډېره مننه چې ډېره زحمت یې واسطه او ډېرې په لوړو غرو جګ او ټیټ شو او ډېره زیاته مننه بالکل چې واقعیت باسي که ما د پښې چپلې خو ګورئ چې نشته نیمې نیمې پرېږدي په هر صورت باندې که څه هم دغه ځای تاسو راسره تعقیبوئ چې غرایزه منطقه د پاکستاني ځواکونه مخ پر وړاندې راغلي دي ستاسو په اند باندې ستاسو ډله یا ستاسو چې مدني فعاله یاستئ دغه خپلو تڼیو وروڼو سره به څومره اوږه په اوږه ودرېږئ موږ د تڼیو وروڼو سره څه چې د افغانستان هر ګوټ کې هر افغاني سره چې په ناموس په وطن په خاوره اعتراع کېږي موږ ولاړ هم یو ودرېږو به هم نن ورځ تاسو په خپله ولیدل کمرمنانو عکاسي اخیستې ده چې د پاکستاني یا تور دښمن مو په خاوره یرغل کړی دی ډېر راوښتي دي هلته زموږ کورونه زموږ د وطنوالو زموږ د تڼیو ورونو کورونه میلې هغې خواته پاتې شوي دي په منځ کې پوستې چې پینونه اچولي دي هغه یې خواته بند کړي دي په موږ خاوره نه اعتراع کړی دی موږ ځوانان داوطلب راغلي اوس هم
ډېرو ځوانانو سره مو اړیکه نیولې ده په تماس کې یو هر وخت که موږ ته امر وشي د خپلو مشرانو البته د قومي مشرانو لخوا چې سبا نه بل سبا د جمعې په ورځ موږ د قومي جوړښت په اساس یوه راټولېدنه لرو هغې په اساس به موږ تړون کوو په څه ډول څنګه کولی شو چې د تقریبا موږ 4 قومه یو تڼیو کې بیا هغې نه چا پخوانی اصطلاح چې 5 پښې ترې جوړې شوي دي 5 کوی طرفه به اربکي وباسو د اوږه په اوږه به د خپلو هغې سرخط کې ورونو سره جنګېږو په خپله به د خپلې خاورې ساتنه کوو دا په موږ فرض دي که چېرته مړه شو شهیدان یو که چېرته مو هغه ته تلفات وړول غازیان یو که څه هم دلته کتل کېږي تاسو وګورئ چې پاکستاني ځواکونه ډېر مخکې راغلي دي دغه ځای ته مخکې راغلی وې ستاسو په اند باندې آیا پاکستاني ځواکونه دغه حق لري خپلې بونډۍ ته راغلي دي او که ډېر مخکې راغلي دي په خپله خو نه هم راغلی خو هغه ځای مشران ځوانانو سره مو چې خبرې وکړې هغه ځایونه مو چې وکتل په خپلو سترګو هغه ډېر مخکې راغلي دي کوم چې زموږ ځایونه وو هغه یې خواته پاتې وو البته چې هغې ځای ته خو موږ اوس نه شو تللی بندیز و د پاکستانیو پوځیانو لخوا خو زه په خپلو ټولو خوستمشتو ورونو ځوانانو خصوصا په ځوانانو غږ کوم چې راځئ د دغې تور دښمن سره دغه یوه ورځ نه ده 2 ورځې نه دي کله مو خو هر داسې څه پاتې نه دي چې په موږ یې ترسره نه کړل نن دا دی مستقیم راغلل زموږ په خاوره یې تېری کړی دی اوږه په اوږه لکه څنګه چې موږ ځوانان د ځاځیو ورونو سره اوږه په اوږه وجنګېدو تللي وو داسې نن ورځ باید دغه تڼیو ځمکه خاوره دغسې د تورمخې دښمن نه پاکه کو صفای کو ایسته کو د خپل خلک تاسو هم د یوې ځانګړې ډلې مشري پر غاړه باندې لرئ خپل ځوانان به ستاسو آماده وي دغه ځای ته به راشي او که نه ډېر ښه پوښتنه مو وکړه زه په خپله ټولو سرحداتو کې ګرځېدلی یم بهتره وه چې هسې کې مو تاسو ته سرحد در وښلو چې داسې کې مو 3 میاشتې تېرې کړې دي هغه د پاکستان خوره نه دو زموږ خوره دو په هغه ځای کې مو 3 میاشتې دلته کور کړی دی ما شرکت وم نو تاسو ته مو بهتره در معلومه کړه چې دغه ځای کې ما وخت تېر کړی 3 میاشتې نه هغې نه ریلې ډېر پخوا ډېر ځمکه مې غصب شوي دو زه خپله په خپل سرات په خپله د ما ګروپ سره سره زه اوس هم چمتو یم سبا ته هم چمتو یم چې خپل خور نه دفاع وکړو مو خپل خلکو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې راپورته شئ دا نن سبا دی هم دا نه ده زمیدان ګربز تڼیک کومه سهار کې دی باید موږ د ځوانان په یوه اتفاق شو موږ باید هغه هر ځای کې چې وي موږ باید د خپل خور نه دفاع وکړو که نن هم دا خبره راجېږه نه کړه دا به ورو په ورو دا کار محکم کیږي بیا به سبا ته نن نه سبا ته به ډېر ته مشکل ته وځي که نن یو مري سبا به 10 کسان په مري که نن 10 په مري سبا ته به 100 کسان په مري زه په خپله تاسو سره بهتره معلومه چې راغلم خو د وطن پرستۍ په خاطر د وطن سره مې سخته ډېره مینه ده په خپل ګروپ ویاړ کوم او چمتو یم چې 4 موټرو سره د خپل ګروپ سره په سبا هر وخت چې موږ د مشران غږ وکړو چمتو یم چې اول خط ته لاړ شم لومړی خبرو کې د یادونه وکړه چې مثلا دلته ما کار کړی دی شرکت مو پاکستان ستاسو په اند باندې افغانستان خاورو ته 100 کیلومتره برغلی یاره خو تاسو ته مو در وښله چې هغه ځای کې ما کار کړی دی تاسو ته مې هغه نشان هم در وښله هغلته چې دغه ځای کې ما کار کړی دی خو هغه چې کوم ځای کې مو زه ورغلی وم خو هغې خواته خو موږ څه نه لړو ولې چې جایزه نه وه چې پرېښوې نه که نه خو بیا هم موږ څو ډېر کوشش وکړو چې خپل سرحد ته ورسېدو که هر څه مشکلات وي هم په خپله آفرین نو مطلب مې دغه و چې باید ځوانان راپورته شو یو اتفاق جوړ کړو دا ونه کړو چې دا تڼۍ دي دا زودرونه دي زه د ډېر کلک مخالف یم چې په یو کوم پورې سړی ځان تړي فارض ده باید نن سبا باید دا هر ځای کې چې وي که ګربز وي که سوځی میدون وي دا باید سرحد مونږ آزاد کو که یې خواته پښتانه هم دي که دې خواته پښتانه هم دي یو پنجابی راغلی هغه سرحد هم معلوم دی چې کوم ځای کې سرحد دی دا باید سرحد نه وي ولې موږ دومره تجویز کوو چې موږ یې خواته نشو تللی دا خاوره یې موږ ده هغه خاوره یې موږ ده هغه پښتانه زموږ دي ورونه دي که دې خو هغه دي ټول یو خبره ده نه په دغه مطلب مې د ځوانانو باندې دا یو غږ کوم چې راپورته شئ په خپله زه درته اول سار کې ځمه تاسو به راپسې وروسته راځئ چې دا لښکر جوړ کو او د لښکر غږ پورته کو نو په مطلب مو دغه و چې ټول سره یو اتفاق دغه دښمن مخه ونیسي لکه د ظلمونه پرانه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه څه خو لرئ نه داسې باید چې ونه وي در سره لنډۍ به دغه ورته ووایم چې مرجانې
بند توفک میراکا مرجان بند توفک میرا مرجان بند توفک میراکا د تڼۍ غرو ته پنجابیان راغلي دي نه ډیره مننه بس قربان مشم ډیره زیاته مننه تاسو دواړو درته ژوندي وای تاسو نه ځانګړې مننه چې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته او لیدونکو ته باید یادونه کوم چې موږ د دوی په ملتیا باندې راغلي تاسو دواړو نه ډیره زیاته مننه او اخر کې خصوصا اشنا صاحب عبدالرحمن اشنا صاحب ستانه زیاته مننه کوم د ځوانانو په نمایندګۍ هر وخت داسې خدمت کړی دی د ټولنې ته په خپل پرې سر چې ګواښ سره مخامخ یې هغه خپرونې ته سر ته رسوي چې د ټولنې ته رښتینی خدمت دی بیا مننه درنه کوم د زرغون ټلویزیون ټولو کارمندانو او د امین صاحب کمرامین څخه مننه کوم ډیره زیاته مننه تاسو ډیره سره ژوندي وای د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په دې تمه چې خپرونه به تاسو راسره لیدلې وي موږ هڅه وکړه چې تر څو د پاکستاني خاورو ته داخل شو خوا ته ورشو خو پاکستاني ځواکونو موږ ته اجازه رانه کړه چې تر څو هغې ځای ته ورغلي وای او همغه ځای کې د ویډیو کولو اجازه هم موږ ته رانه کړه بلې خواته تاسو هم د تڼیو ژڼیو خبرې راسره واورېدې دوی په خپلو خوستمیشتو باندې او بلې خواته دولتي ادارو باندې غږ وکړ چې باید موږ سره وسلو برخه کې هم مرسته وکړي او په خپله یا دغه ځای ته راشي کنې موږ مجبوره یو چې تر څو پاکستان ته د توپک په مرمۍ باندې ځواب ورکو او موږ مجبوره یو چې تر څو په سنګر کې د پاکستان ځواکونو سره لاس په مشا کینو که څه هم ځینې ځوانان راغلي ول د اربکۍ په شکل سره هلته پاکستانوي ځواکونو چې خپلې پوستې ځای په ځای کړي وې دوی راغلي ول همغه ډګر ته همغه سنګري ترې نیولی و که څه هم د دوی په منځ کې کومه شخړه نه وه راغلې خو بلې خواته پاکستاني ځواکونه دوی چې څنګه لیدلي ول دوی آرام حرکت کړی و همغه ځای پرېښودلی و نو زموږ ځوانان آماده ول دغه ته چې تر څو په پاکستان خاوره باندې برید وکړي او سنګر کې لاس په مشا ناست ول دوی په دولتي ادارو باندې یو ځل بیا غږ کوو چې باید موږ سره له هره نګاه نه باید په هر ډول سره وي یو څه مرسته وکړي یا په خپله راشي دغه سنګر ته نو دوستانو زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د حقایقو راسپړل پر موږ قضاوتې پر تاسو تر بلې وې داسې خپرونې چې بیا زه عبدالرحمن آشنا او د کمرې تر شا جنت الله امین درته راځو او په یوه ځانګړې موضوع باندې درته خبرې اترې کوو تر هغې پورې مو پر لوی او ځواکمن خدای سپارم تاسو موږ ته دعاګانې کوئ موږ به تاسو ته دعاګانې کوو لوی الله مو مل شه د خدای په امان